ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني یو تازه پیغام افغان ولس ته او طالبانو ته یې رالیږلی دی. ډاکټر صاحب غني وایي که له ټکنالوژۍ سره ځان بلد نه کړو له څلورم صنعتي انقلاب څخه هم محروم شو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ډاکټر صاحب ولسمشر غني وایي د ډیجیټلي حکومتولۍ ګټو په اړه د خپلو درسونو په لړ ویلي. د ډیجیټلي کېدل د هیواد د چټک، ارزان او ضروري پرمختګ یوازینۍ لاره ده او په وینا افغانان باید ځانونه د مصنوعي ځیرکتیا په ګډون د دې برخې له ټولو نښتونو سره بلد کړي. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني ویل که په ډیجیټلي برخه کې بشري پانګه را جوړه شي، د زده کړو او ښوونې د دویزم سیستم ته هم چې ډیر ګران او کله کله له لاسرسي بهر دي اړتیا نه پاتې کیږي او هر جومات، هره حجره یا بل ځای چې ماشومان پکې راټولېدلی شي په ښوونځي اوړي او د هیواد او نړۍ له ګوټ څخه لایق ښوونکي له لرې واټنه لوست ورکولی شي. ښاغلي غني د دې مرکې په پای کې د معاصر افغانستان د جوړېدو 300مې کلیزې ته چې په 2040 کال کې را رسیږي اشاره وکړه او له هیوادوالو یې وغوښتل چې ورته چمتووالی له نوې ټکنالوژۍ سره چې څلورم صنعتي انقلاب یې بولي ونیسي. لومړی صنعتي انقلاب نه محروم، دویم صنعتي انقلاب نه محروم، دریم صنعتي انقلاب نه محروم. که غواړئ چې د 2000 کالو جبره وکړو باید 4 صنعتي انقلاب باندې پانګونه وکړو، ورباندې پوه شو او د خپل خیر او د الله رضا لپاره استعمال کړو. معنی دا ده چې وخت ضایع نه کړو. لومړیتوبونه باید واضح وي چې یو هوسا ژوند، خپلواک، متحد او افغانستان ولرو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو د الله په امان سره بیا خیر چارې.